د الله رسول فرمایي د روزاتي دپاره یوه داسې دعا شته چې دی یې وغواړي پر دغه ټیم باندې الله پاک د ده دا دعا چې د هغه ردوي نه الله یې قبلوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي د روزه مات پر ټیم باندې الله پاک د روزاتي دعا چې د هغه قبلوي چې دی دعا وکړي روزه مات پر ټیم باندې. اوس خبره دا د عزیزانو دا روزه مات موږ دومره مصروفه کړو چې زموږ په نس کې په خپل ځان کې په لوږه او په تنده کې زموږ فکر یې دا نو خاص د قبلېدو ټیم دی، خاص د قبلېدو ټیم دی. او عجبه خبره دا ده دا ټیم یې د قبلېدو کم ځای دی. زموږ د دیوبند شیخ پخوانی سید احمد پالنپوري صاحب رحمه الله الله دې جنت عدن نصیب کړي هغه فرمایي وایي دا د قبلېدو ځای عین هغه ځای دی چې دا ته روزه مات کوې. دا نه دی چې د روزه مات څه مخکې تا دسترخوان هوار کوي بس ته ناست یې 10 منټه دعا کوې. هغه د افطاري ټیم چې کله رالی یا د روزه مات ټیم رالی بیا ته دعا ختمه کړې ته خپل خوراک شروع کړي یا ضروري نه ده چې خامخا ته دعا کوي تا دې لاسونه پورته کړي. خاص د قبلېدو ټیم دا دی. نو ته داسې کوه چې خورما دې خوله ته واچوله هم دعا کوه یا الله ما وبخښې یا الله ما ته عفو وکړي. ضروري نه ده چې په زوره وایم، ضروري نه ده چې لاسونه دې پورته کړي. صحیح سلو څه داسې خبرې وي چې هغه ضروري و لازمي نه وي خو زموږ دخوا موږ ضروري و لازمي بللي اوس موږ مسجد ته راننوځو کله چې موږ دعا کوله نو موږ کله لاسونه پورته کول بیا موږ د مسجد څخه وځو بیا موږ دعا کوو موږ کله لاسونه پورته کول. هغه وخت ما درته ویلي مال هغه زما یو سړی فرات څه غوړ ماړون و هغه لا دا په دې زما جومات پرېښو ول د جمعې لمانځه بعد سنت وایسته دعا ویل نه کوې مال دعا ویل نه کوې تا دا اختیار چا در کړی ولې بیا بل یو راز چې مولوي صاحب یوه بله دعا هم کوه مولوي صاحب ستۍ دپاره ناست دی ستۍ 1000 روپۍ دي په جهنم په اور وسوځل شته ما ته راکړي دي او بیا دې له ما ښځه جوړه کړې دا نشي کېدلی ولاړ بل ځای لمونځ کوي الحمدلله بیا الحمدلله موږ کوم دی ژوند دی چې یو ته راتللی ورک شوې زه به څه کوم تر تا نور ښایسته الله پاک راوستل. نو پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي روزاتي د افطارۍ پر ټیم د روزه مات پر ټیم چې دعا وغواړي الله یې نه ردوي الله نه ردوي. نو به څنګه دعا موږ کوو عزیزانو؟ دعا په پښتو ووایه تر ټولو مهم شی دا دی یا الله ته ماته عفو وکړي یا الله زما سره د عافیت معامله وفرمایه. عافیت څه معنا؟ عافیت دا معنا ده چې د دنیا هم کامیابي د آخرت هم کامیابي را نصیب کا. د دنیا له مصیبتو مې هم خلاص کا د آخرت له مصیبتو مې هم خلاص کا. دا نو بهترین دعا ده. هغه عایشه صدیقه فرمایي ما پیغمبر علیه السلام ټول مال یا رسول الله کچیری دا د شب قدر چې کوم شپه ده دا پر ما پیښ زنه مزه څه وایم زه څه وایم د الله رسول ته و فرمایل ته دا دعا وای چې یا الله ته ډېر عفو کریم ذات یا الله ما ته عفو وکړه. عفو مثال خلاصیږي پښتنو کې مشکل کله د چا روغ لره ورسو د چا پښتن لره ورسو بیا یو مرکای موږ مشته عفو وکړه ما غلط ویل سوي دي یا غیبت یا بهتان یا پلانای بیا هو زما د خوا معافي اوس په عفو کې خو دا تورې نسته چې پر پلانای خبره دي بخښه پر پلانای دي نه بخښه عفو دا معنا ده چې ثبت مې سره کړی دی هغه به ټول نه بخښه پر هغه ټول به ماته معافي کوي. نو په دې وجه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي د روزاتي د پاره د روزې د ماته دو پر ټیم باندې دعا استا لکه از مشتي خوندې لوړې کوروالاوي چې کله سالن برابرې دسترخوان برابرې د دېګ سيو ترکاری چې دا هغه پلیټ خپل دعا وک څه به خبره خونه ده او عجبه بل درته کوم دا ما چې هغه مخکې بیانو کې درته ویلو د الله رسول فرمایي کچا و چاته یو ګلاس اوبه ورکړلې د قیامت په ورځ به روزه یې باندې ماته که د قیامت په ورځ د حوض کوثر څخه به الله پاک به د توبو نصیب کې د جنت دروازې به نه تړل کېږي. یا یو سړی راولاړ شو د چا روزه ماتې ورکړي هغه روزه چې د هغه ورباندې ماته شوه چې څومره اجرونه الله پاک دا روزاتي ته ورکوي چې دا روزه یې نیولې ده د هغومره اجرونه الله پاک به هغه چا ته ورکوي چې چا روزه مات ورکوي. زموږ ته یې خوندې ولوڼې په دې حواله څومره خوش قسمته دي. موږ په کور کې 15 10 تنه اوسېږو یا 10 تنه اوسېږو زموږ چمن والا خو اویا سل تنه اوسېږي او خوشحاله هم دي وایي موږ بیخي ډېر لوی اتفاق دی. اتفاق پوښتنه مې له ما کوئ بیا به ګروم نه جوړېږي د هغې په ظاهره ډېر زورور اتفاق دی نور یو شی نشته په جنګو مې یو زه خبر یم.
نو دغه زموږ خویندې ولوڼې یا ادې چې دا سالم پوه کې او بیا یې ما ورته دا ډوډۍ یې پخ کړې ستا څه خیال دی د دې به څومره اجرونه وي د دې به څومره ثوابونه وي د الله رسول فرمایي د روزاتي دپاره یوه داسې دعا شته چې دی یې وغواړي پر دغه ټیم باندې الله پاک د ده دا دعا چې د هغه راته نه الله یې قبلوي الله پاک د عزیزانو موږ ته هغه روزه را نصیب کړي چې الله په راضي کېږي هغه روزه دې الله را نصیب کړي چې هغه د جنت سبب جوړه شي د هغه روزې دې مې الله وساتي چې هغه زموږ د جهنم سبب وګرځي و ټول امت مسلمه ته دې الله پاک مغفرت وفرمایي د هر مسلمان د هر مسلمان په هر کونج په هر دنیا په هر علاقه کې څه مشکلات دي الله پاک د خپل وحدانیت په خاطر د خپل عظمت په خاطر د خپل لویي په خاطر لري کې الله دې ویل او د قبول منظور وګرځي عزیزانو د چا په خبرو پسې مت ځئ چې تراویح سته که نسته د چا په خبرو پسې مت ځئ موږ د خپلو اکابرو بزرګانو مشایخو علماو امام بخاري و مسلم امام ابو حنیفه و امام مالک و امام شافعي امام احمد بن حنبل دا خبرې کړې دي نظما ضرورت شته نستا ضرورت شته نظما په ویلو تراویح کېږي نظما په ویلو په نه ویلو باندې تراویح نه تراویح کېږي دا خبره چې دا خبره دماغه وباسئ قطعا په داسې خبرو کې مرضي او د الله رسول فرمایي د قیامت یوه علامه ده د خلک به د دین هغه کار کوي چې د ده پکې فایده وي کې تاوان بیا یې نه کوي او اوس خبره د هغه ده چې یاره دا څه خلک وایي وایي تراویح چې د هغه نسته نو په نه تراویح کې ستا فایده ده داسې نه ده چې ستا ګټه ده په نه تراویح کې ستا فایده ده دا نه چې ستا تاوان دی اوس که ستا تاوان وی بیا دې والله کړی وی نو ګټه ده بس هسې دی چا خبره غواړي چې پلانې هغه صاحب یا ملا صاحب یا پیر صاحب ویلې چې دغه تراویح چې دی هغه نسته زموږ دپاره حجت چې دی هغه زموږ تېر سوي اکابر دي بزرګان دي پر ایمان مړه سو پر اسلام مړه سو خاتمه پر ایمان شوله زموږ دا یقین دی چې موږ پر هغه لاره ولاړ سو هغه کامیاب یو یو سړی پر داسې حال مړ سو چې د ایمان د یقین دا و چې الله پاک کوم ذات دی هغه ذات دی چې لا اله الا الله دخل الجنه دا جنت دی یو سړی پر دا حال مړ سو الله دې موږ ته پر کلمو مرګونه راکړي الله دې د خپل وحدانیت په خاطر الله دې د خپل عظمت په خاطر راکړي یا الله ستا پر ربوبیت دې مې قسم که حق لرو یا الله ستا و فضل ته امید لرو یا الله ایمان و کلمه ما رسه هسپتال له ورسئ ډاکټرانو پوښتنه وکړي هلته راځي خلک څه مریضان راوړي بیا د مرګ په حال کې باسي ډاکټرانو پوښتنه وکړه ورته ووایه ورته دا مریضان چې مري مسلمانان دي کلمه وایي تا ته ډاکټران وایي په سلو کې 90 کسان کلمه نه وایي بغیر د کلمې چغې وایي نارې وایي کوکې وایي تر خوله یې ځګونه راوځي بېهوشه شي ولاړ شي کلمه الله نه ونصیب کړي ډېر کم داسې خلک شته